أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سورة فضائل دې مقصد مخکې درسونه کې دا بیان کړی شو چې د هر سورۃ د الله تقریر او د الله یو وعظ دی. قانون دا دی مقرر چې کله تقریر کوي نو هغه یو هدف لري، مقصد او غایه. دې سورۃ کې د الله تعالی مقصد حمدونه ثابتول شرط دی چې انسان به دې بندگی کوي ګویا کې د الله ویني. کته الله نه ویني نو الله تعالی خدا ویني. دا مقصد الله تشریح کې الحمدلله کې ټول صفاتونه د کمال د خاص الله لري. قانون دار چې دا هر دعوه دلیل غواړي. نورو آیتونه کې الله یو سرور دلیل تشریح کې د پاره د دې چې حمد الله پورې زکه خاص دی چې الله رب دی. حمد زکه خاص دی چې الله عام مهربان دی او خاص مهربان دی، خاص کر د قیامت د ورځې مالک دی. څلورم نمبر آیت کې الله به نتیجه تشریح کړي چې ایاک نعبد و ایاک نستعين. اے انسانانو بندگی چې کوي نو خاص الله له کومک چې غواړي خاص د الله نه. دین ورسره به دعا بیان شو. حمد معنا لغوي او معنا اصطلاحي بیان شوی و. دا نقطه ذکر وا چې حمد الله ویلي، شکر ونه ویلي، سبحان ونه ویلي ولی. لله لفظ الله چې کله د الله نوم واخستل چې دا به جامد دی، معنا شان نه دراوتی. چې لفظ عربي شی به راوته لري بسم الله کې تشریح شوی و. پښتو کې معنا د حقدار د بندګۍ. الله دا معنا حقدار د بندګۍ معبود. الحمدلله دا تشریح شوی و. نن درس به رب العالمین دي تویل شي اولنې دلیل. اے انسانانو حمدنا الله پورې خاص دي، وجدا چې الله د مخلوق تربيت کړي لري. قانون دار چې څوک د چا تربيت کوي د دې ټول مخلوق تربيت کوي نو هغه لایق د بندګۍ، لایق دی چې هغه لپاره د حمدونه ثابت شي. ځکه الله لپاره محمد ویلي. اهل علم فرمایي چې د عرب صيغه صفت مشبعه یا مصدر دی کې معنا د فاعل مربي د تربيت ناخستلې شوی دی. تربيت دا معنا تبلیغ شی الی کماله وقتا فوقتا، یو شی کمال رسول وقت په وقت دمه باندې. وړو کې ماشوم دی نه ورسره بلوغ لورسیږي به ځواني له به بډاتوب له به ختم سنشي کې څنګه پیدا شو بس اس پنګيري. د الله په صفت کې رب لفظ راغی. الله زموږ تربيت کړي لري، ام دنیوي ام دینی. دینی تربيت ادا کړي چې زموږ تربيت د لپاره الله قران را لګلې دی، سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. دنیوي دا معنا چې موږ له بدن را کړي لري، د خوراک او اسکاک تنظیم برابر کړي لري. د شینشي کې چې یو ماشوم او اغل الله دماغ د ځوان ورکه د زوړ دی وجه دا ماشوم به ډیر شي نه غواړي په اعتبار د عقل سره، خو لیکن اصول ولې به نشي نزوريږي به بچی دی نو د سیداغه دماغم واړی دی. مراهق دی نو به دماغم گزاره کوي. ځوان دی دماغ موچت شو چې کله پوخ عمر والا شونه دماغ هم باخ شو. عجیب نظام او قانون.
دا نشي کېدلی چې وسړې سپینګری او هغه د دماغ د ماشوم الله ورکی به خو دا ټول نظام ګډوډي ماشوم ارس ګډوډي بلکې د انسان د استعداد موافق الله معاملې کوي ځواني له ګوري بډاتوب له ګوري ماشوم توب له ګوري در رب بارکه به دعا عقیده ډیر ضروری دي یو دا چې اسباب د پالنې الله پیدا کړی دي اثرم به کې الله چولې دي څه مقصد زمونږ اوساو د پاره د خوراک او ساق مسله برابر کړی لیکن غاښونه پیدا کړی دي معده پیدا کړی دا مړی پیدا کړی د بدن تربیت او نمو قربان الله کوي کله چې دا معنا درب سره و پیژني دا بیر دهری نه هیڅ چرته نشي متاثر کېدی دهری او ماشوم لګ پور گئی سمېور اواله او اغله ور کې ولکه دا تعالی چا درکړه ویتا ومړه اصله مسلمانان لګی دي چې ورکړه والا الله دی ټیک الله کمره جواب دار چې او دهری د دې میوه د پاره د اسمکه پیدا کول به دا بوټه پیدا کول به دا ونه پیدا کول به میوه پیدا کول به دې کې ذایقه اچول دا کار د چا دی دا د الله دی تا غوسته په اخر کې راوښ کوله سورہ مومنون کې براشي صحیح عقل دا تقاضا کوي چې الله د ټول مخلوق مربي دی ځکه حمد ماغه پورې خاص عرب کې کله معنا د مالک کله معنا د سید کله د منتظم کله دې کې معنا د مصلح کله دې کې معنا د انعام کون کې کله به دې کې معنا د معبود ده العالمین عرب چې کله مطلق ذکر شي د الله نه سوا بل چا باندې به اطلاق نشي کېدلی چې د رب دار چې ذکر شي مخلوق باندې مجازن اطلاق کی عالمین جمع عالم ده کله ما سوا الله دین مراد هر هغه شی چې د الله نه سوا دی د عرش نیولې تر پرشه پورې دا ټول عالم دی ولی ځکه عالم کې معنا د نخ دا دام د الله په اولوہیت باندې د الله په وجود باندې لوی نخ ده د الله په وجود باندې بیٹه دلایل دي کنه عقلی انسان یو معمولی چت بغیر د جوړون کې نشي جوړولې نو دا دومره لوی نظام چې اسمانونه دي غرونه دي شپه او ورځ یخني ګرمي مختلف انقلابات سمو خیال چې دا بغیر د یو مربینه شرط به بالکل نشته هغه مربی نه دی مگر الله دی العالمین چې ارکل جمع شوا څه به ویلې چې رب العالمین ځکه جنس لک او زید د ټول باندې راځي مفسرین جواب کوي د جواب حاصل دار چې د عالم ډیر انواع و نو ځکه العالمین جمع ویلې چې دا ټول پکې را داخل شي لاندې باندې درېبي به چونګه بری دنیا کې انسانان او غیر انسانان ټول اوسېږي الله تعالی دې تغلیب ورګه پای باندې ځکه عالمین ویلي ورسره ان شاء الله زه به راځي چې دې آیات کې دلیل دی د الله په وجود باندې دې آیات کې دلیل دی د الله په وجود باندې رب د ټول مخلوق دی نو ځکه حمد غل دی دویم الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی اے انسانانو حمدنا ول الله خاص دي عام انعامات ما کړی دي او خاص انعامات ما کړی دي نو کله چې عام او خاص انعامات سو کوي اے حمد هغه پورې خاص نه ضرور هغه پورې خاص تابع د الله صفات دي فاعلیت مرتبه کې چې کوم داغه شان مناسب د مخلوق رحم جدا او د الله جدا بسم الله الرحمن الرحیم کې ویلو الرحمن الرحیم دلته به ویلي دي ته ویل شي تاکید یا الته رحمان الرحیم ویل د استعانت د لپاره معنا دا چې انسانانو کومک د الله نه غواړي وجدا چې عام او خاص مهربان دی دلته بل خبره ده حمدن الله الذي ولله الذي ذکر الله عام او خاص مهربان دی کنه دوستان دې دشمنان دې د خوراک وسکا کې تنظیم برابر کړي ای دنیا کې بس خپل دوستان الله به تنظیم برابرې چیرې ویلې شي اهل الایمان
دا د الله صفت دي قران او سنت شکل انسان مطالعه کی تقریبا وشبته اسباب د الله د رحمت دي لوی سبب دا قران لناسا بل دلیل مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزاء دی حمد ولله الخاص دي ذکر قیامت د ورځې اختیار دا غسر دی څوک چې د قیامت د ورځې اختیار لري نو یاد ساتي حمدونه باغ پورې خاصی کنه دي تویل شرط شفاعت قهری څه خلک را پیدا شو ای په دنیا کې د الله نه ثواب چل را مدد شو بندګانو شروع کړي دوی د شی ویلې چې په دې دنیا کې موږ د دوی بندګي کړي دا ای دنیا کې موږ د الله په وړاندې به بچ بدمعشي به وکړو زور به استعمال کو دی آیات کې الله جواب وکړي د جواب حاصل لا شي انسانانو د قیامت په ورځ باندې یوازې د شاه حکومت دی ته الله هیڅ د الله په وړاندې نشي دی مالک د ملک نه دی ملک دوه معناګانې مفسرین کوي یو دا معنی چې المتصرف فی الاعیان المملوکه کیف یشاء څومره مخلوقات چې الله پیدا کړي په دې کې چې څنګه تصرف وغواړي الله یې وختې شي هیڅ به جنجال نشي کولای د چا د مرګ فیصله د چا د عزت فیصله د چا د ذلت د چا د یخنۍ د چا د ګرمۍ د چا د خوشحالي او د چا د خفګان موږ د الله یو الله زمونږ د چې موږ تصرف کوي کولای شي دویم تفسیر علماء کړی دی مالک دا معنا یو شی د نشنا استی لراولي سل کال مخکې موږ نو سل کال وروسته موږ تاسو نو چا پیدا کړو هر کله چې الله پیدا کړو انسانانو الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي مالک یوم الدین دین کې معنا د عقیدی دین کې معنا د جزاء دین کې معنا د حدود شرعیه ډیرو معناګانو باندې راځي دلیل به دې چې د قیامت درې شمونه دي یو نوم دی یوم الدین د جزاء ورځ ده کوم عمل چې کړي دی مطابق بدله الله درکې نیک عمل دی او کاغه بد عمل دی یوم الدین یوم الاخر یوم الحسره یوم الاشهاد یوم التغابن مجموع له الناس یوم عظیم الحاقه القارعه الطامه الكبرى یوم الحساب زه بځه چې ار ورځ راځي د دنم تسمیه به بیانېږي دلته ویل یوم الدین د جزاء د ورځې اختیار مند الله نیک انسان کبد انسان داغه د عمل برابر بدله الله ضرور ورګي خامخا د شی ولونه ویل چې مالک الدین مالک یوم الدین دا معنا کې ډیر کارو په نسبت سره مالک الدین لږه دی کې د زیاتوالي معنا موجوده و اوس نتیجه سره رب خو الله دی رحمان الله دی رحیم الله دی مالک الله دی نتیجه اوس تشریح کوي چې هر کله دا ټول کارونه الله کوي نو انسانانو په کار دا چې بندګیم چا پورې خاص شي یو الله پورې ایاک نعبد خاص بندگی کو الله او ایاک نستعين او خاص نه مدد غواړو د بل چا بندگی نه کوو د بل چا نه مدد نه غواړو د عربو په اصطلاح کې دی ویل شي التفات لفظ الله رب رحمان رحیم مالک غایب هو ذکر تعارف مقام دی کله چې انسان د دې نمونه سره ځان امختګي نو هغه الله چې غایب دی دنه فرض کی معنا د مخاطب لا ی الله خاص ستا بندگی اسه کې نعبدو کړي ایه کې مخ راوړو عبد الله ابن عباس فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی دی دې کې معنا د تخصیص تا د څه معنا بکای نخصك بالعباده ولا نعبد غيرك يلا مخاصه بندگی کو د بل چانه کو مدعا خاص دلائل خاص نتیجه خاص رو وتا رد شرف العبادت دویم اول انسان خپل معبود مانی نظر شو دغه نور سره بیر بندګي مسله ذکر کی دنیا کې خلک دار چا بندګي کوي څوک د غوا بندګي کوي څوک د نور سره سپوږمۍ سره سور د یو څوک د بل څوک د شیطان
مونږ چې بندگی کوو نو خالص او خالص د یو الله بل اچا نه کوو. نعبد جمع ویلې دغه اشاره ده بیان ده دیلا لکه څنګه چې د الله پر بندګۍ باندې مکلف یم. اے انسانانو دا ټول انسانان ګوره مکلف دي نر دیو که خزا. دوی مفسرین دا معنا کوي الله سبحانه بندگی دومره قابل قبل دونه د زګډیر عاجز بندگی دا کمزور ده ستا شان غډیر اوچت دی د دې نور ملګرو پر بندګۍ کې میرا خپل بندګۍ کې خدا الله دې د بندګۍ د وجه نظم بندګۍ قبول کړه. دې له ویلې شي انتهایی عاجز دلیل له بده باندې چې بندگی د الله په نسبت قابل قبل دوه شکل په جمع باندې وشي خاص کر جماعت. ویا خبرم یاد ساتئ چې کوم ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم جمع کړي ال تب جمع کوو چې کوم ځای کې جمع نه کړي ال تب نه کوو. انسان په دې باندې قیاسونه نشي کولای چې نعبد جمع له هغه دین دا معلومه شو چې ارزه کې په جمع باندې دعا دا به ضروری ځکه قران کې الله ویلي دي. نه استسقاء منځه جدا دي جمع کول لا جدا. ارش بندگی نو کله کله انسان دو کی سم منعت بنی خو همیشه التزام ده به ناروا ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا عمل نقل لري صحابونو دا عمل نقل لري. عبادت سره ویل شي عین بدال معنا شوزه کی راشي الفاظ راشي دي کی معنا د عجزي. عبادت دا معنا ده الطاعه د الله خبر منل ما غایت الخضوع سره د انتهایی عاجزی والتذلل او د ذلت على وقف ما كلف به پدشي عقیده باندې چې کوم ته الله ور باندې مکلف کړی دی موافق ما اعتقاد الوهیت المعبود. پدشي عقیده بساده چې الله سما معبود دی. څه مطلب طاعت الله بکایو عاجزی بکای الله نه دعا په هغه طریقه به کې چې کوم باندې مکلف کړی دی. عقیده بدلري اے انسانانو چې معبود زمون څوک دی الله دی ځکه موږ دا بندگی کوو. دویم قول باز علماء لیکلي دي بذل الوسع فی طاعت الله ټول کوشش کول د الله په طاعت کې. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کم او کیف کې مراد دي څنګه وکړو په کوم طریقه باندې وکړو لہذا ټول معناګانې په مراد دي. به باز انسانان بندگی په دیو ځبانه کې چې موږ د خپل نفس ریاضت او صفائی ور باندې وکړو. څوک په دیو ځبانه کې چې الله موږ له جنت راکړي. څوک په دیو ځبانه کې چې د الله امر دی موږ د دې امتثال کوو منوي د الله د امر د وجنه د دې په نتیجه کې الله به جنت راکړي. به باز انسانان د الله بندگی کوي خو لیکن اخلاص پکې نه. بعض انسانانو کې اخلاص شي خو لیکن د الله بندگی نه کوي. بعض کې نه اخلاص او نه بندگی. بعض د انسانان دي چې بندگی د الله کوي خو لیکن اخلاص هم پکې وي. جدا جدا اقسام د بندگی دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه القواعد النورانیه کې لیکلي دي چې 14 قاعده د عبادت ذکر کړې دي. 14 د سترګو بندگی ځان لا هغه ځل اور باندې ګوره چې کوم ځای کې الله امر کړی دی هغه شی مو ګوره چې کوم باندې الله منع کړی. د لاسونو بندگی خاص جهاد په کوا او دس په کوا حجر اسود ور باندې مسکوا مسواک په استعمال او بل د کو بندگی دعوت لپاره په ګرځا جهاد لپاره په ګرځا طواف ور باندې کوا. د شی په بندگی دا معنی دروغ موایا وګونو بندگی دا معنی ناروا په اورما جامع لفظ ده. به دوه قسمه بندگی د الله ر یو عام او بل خاص. عام بندگی د الله دی ویلې شي چې کله مشرک انسان راګیر شي به هم پریاد الله لکې روس سبراشي کله چې الله وي مشرکین دې درې کې راګیر کوم ټول پریادونه مالک ی الله خیر ی الله خیر چې بار وې سمې سبه شرکی خاص به دوه قسمه بندگی ده. یو علمی او بل عملی.
عملی به دوه قسمه باز هغه انسانان دي چې مباحات هم کوي او باز انسانان مباحات پاتې کیږي کله کله علمي به دوه قسمه ده یو علم بالله او علم بدینه علم بدینه سمانا الله چې ټول انسانیت د اصلاح لپاره را لګلې دي نو صرف قران را لګلې دی او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث قران او سنت دویم یو ورځ بد الله مخله ودري کوم سره الله حساب کوي دی ویل شي علمي بندگی د الله تعالی علمي معنا بدینه علم بالله سمانا الله موجود دی اشتري په خپل کارونو کې مختار دی د هر قسم نقصان نه پاک دی به د عبادت دو بندګۍ نه قبلې دوه لپاره شرایط به کې اساسي دا چې انسان با عقیده توحید لري لا اله الا الله اخلاص وکړي ریا نه بزان ساتي دای سره سره د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداریم کوي ادب نه کار اخلي د مخلوق حق به ادا کړي په دینیت باندې به عمل کې چې دا الله ویلي دی او دا رسول الله ویلي دی صلی الله علیه وسلم الله سره به مینم ساتي حرام نه بزان ساتي ګنا نه بزان ساتي دا ټول کارونه چې کله انسان راجمه کینو دی ویل شي هغه شرایط چې پای باندې د انسان عمل قبليږي و اياک نستعين خاص نه من کومه کوم غوړ الله دلته اياک ویل دلیل لپاره چې بندگی عبادت مستقل استعانت مستقل دواړه جدا جدا به نستعين په خپل داخل بنعبدو کې نو ولي ورسره راوړو مفسرین جواب کوي چې دی ویل شي رد شرک الاستعانه ډیر انسانان د شو چې د ملک اوسېدل تکلیف به راغی یا لوی ځوان خیر یا غوث اعظم یا فلان یا فلان اياک نستعين کې ویل چې انسانانو بندگی شکوي د الله کومک شغواړي خالص د الله نه به غواړي بلې څو حق نه لري مړی کا ژوندې نبی او کا غیر نبی به عبادت مقدم کې پنستعين باندې هغه وسیله دا قانون دار چې انسان به شرعي وسیله الله له پیش کوي خاص کر د الله نوم د الله لپاره بندگی الله له عجز د مسلمانانو دعا طلب کول الله تعالی باندې محمد نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود رب لفظ استعمالول جایز وسیله خو جایز هیڅ کوم انکار نه کوي و اياک نستعين دې وجنه ویلې چې کله مونږ ویلې خاص تا مونږ بندگی کوو مونږ کې لوی رااله او هو مونږ بندگی کوو مونږه د دې خبرې د ازالې د پاره ویلې و اياک نستعين یا الله مونږ بندگی کوو لیکن کومک مونږ ورستانه غواړو مونږ بچو زمونږ بندگی صحیح دشي ونه ویلې چې اياک نستنصرو زګه استنصار اکثر مقابله او اسباب کې راځي به توفیق استعانت عون دا ټول شریک الفاظ دي سوال دی چې عیسی علی السلام خو ویلي دي چې من انصار الله څو بس ما کومه کوي د الله لپاره سوره کهف کې براشي ذل خو ویلي وو چې زما کومه کوي دلته اياک نستعين دا مطلب دی چې من کومه غواړو ستانه غواړو الته خو د بل چانه غوښتل جواب دی یو د الله کومک دی او بل د بندگانو د بنده مسله چې دا هغه د اسبابونو لاندې د لکه سړی چانه مطالبه کوي شماله وبره سپلای راوړه ارش الله دی داغه نه به انسان کومه غواړي په هغه امور کې شغل اسباب لاندې نه لکه بچي ورکول عزت ورکول یا الله دا موږ لراکی دا معنا ته مراد ده نو د مخلوق نه جدا او د الله نه جدا اگر کله نبی صلی الله علیه وسلم سره باز ملګرو په دې باندې بیعت کړو چې موږ به الله نه سواد بل اچا نه سوال نه کوو کله به شهیدی اسنا کمچنه یا مترو کا پرې وتا خپل بخته کېدل بشي کله دا شی جایز هو چې سړی د بل چانه مطالبه کوي چې موږ دا کمچنه راکا خدا خو چې خلکو صحابه به خاص کر ابو بکر غوندې انسان معنا د ټول ایتونو بدای بسم الله الرحمن الرحیم خاص پیندا دنم د الله ش رحمان او رحیم دې شروع کوما الحمدلله ټول صفاتنا د کمال خاص الله لره دي
رب العالمین هغه الله چې د مخلوق تربیت کوونکی دی الرحمن الرحیم عام مهربان او خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی ایاک نعبد خاص ته بندګي کو الله د بل چانه کو و ایاک نستعين او خاص ته من کو مغواړو د بل چانه نه غواړو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین